په دې وروستیو څو اونیو کې افغانۍ د ډالرو پر وړاندې لوړه شوې او تر ډېره بریده یې خپل ارزښت ساتلی. خلک هم خوښ دي چې افغانۍ د بهرنیو اسعارو پر وړاندې خپل ارزښت ساتلی. لامل یې د اسلامي امارت سالمه پالیسي ده. ننګرهار کې 2 تنه هټیوال خانزاده افغان او بهار رحمتزی وایي دا چې ډالر خپل ارزښت د افغانیو پر وړاندې بایللی او ورځ تر بلې افغانۍ لوړیږي، خو په دغه ولایت کې پر خوراکي او نورو توکو ښکاره اغیز نه دی کړی. بله ورځ ډالر چې په اویا کې و د غوړیو په 820 روپۍ، نن چې په 8.80 کې ده په غوړي ده په 860 روپۍ. همدغه رقم وړه په 14,500 ته رسېدلی او نن په 15,500 روپۍ 1400 روپۍ. دغه اثار خو یو څه ښه شوي، ډېر ښه شوي دي، تقریبا 2 روپۍ 3 روپۍ فرق کړی دی، خو نرخونو باندې هېڅ اغېز نه دی کړی. زموږ د چارواکو نه دا هیله ده چې د نرخونو کنټرول وکړي، چې آیا د عمده ریټونه یې کنټرول شي، پرچون ورسره خپله کنټرولېږي. د جلال آباد ښار 2 تنه اوسیدونکي وحید الله او عبید الله هم خوشاله دي چې افغانۍ د ډالرو پر وړاندې لوړه شوې، خو له مسؤلینو غواړي چې په بازار کې د خوراکي توکو بیې کنټرول کړي. خو لکه څنګه مو چې تقاضا وه چې زمونږ پیسه اوچته شي او پرمختګ وکړي په خوراکي توکو باندې به یو څه اغېزه وکړي، خو چون هغسې د توقع خلاف شوي دي، دومره اغېزه یې نه ده کړې لکه څومره چې زمونږ تمه وه ترېنه. نو د چارواکو نه مو هیله ده چې دغه موضوع ته یو څه جدي پاملرنه وکړي. ولس تمه وه چې نرخونه به کنټرول شي، خو تر اوسه پورې نرخونه که څومره چې تمه وه کنټرول شوي نه دي. نو د مسؤل چارواکو څخه همدا غوښتنه ده چې د دکاندارانو نه، د غټ تاجرانو نه او همداسې د نورو سوداګرو نه هیله داره چې نرخونه کنټرول کړي، چون اوس خو افغانۍ خپل ثبات ډېر محکم ساتلی دی، د ډالرو مقابل کې، د کلدارو مقابل کې ورځ تر بلې لوړیږي. دغه راز ننګرهار کې د خوراکي او نورو توکو د کنټرول کمیسیون مسؤل شاکر الله ستانکزی وایي چې د ډالرو پر وړاندې د افغانیو د ارزښت په لوړېدو سره په دې ولایت کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو په نرخونو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. کله چې د ډالرو په مقابل کې د افغانیو ارزښت لوړ شي، طبعا دلته زموږ نرخونه ټیټېږي. که دا اوس ووایو د موږ په غوړو کې قیمتونه 100 افغانیو پورې ښکته راغلل، د غوړیو په هغه کې کم راغلل، د بورې پر هغه کې ډېر نرخونه د موږ ښکته راغلي. نو موږ په دغه په څو کلونو کې که وګورئ تېرو 2.5 کال کې د موږ نرخونو ډېر تغییر نه ده کړی، ډېر پورته نه دي لاړ. د افغانستان بانک ویلي د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت په تیرو څو میاشتو کې لوړ شوی چې لامل یې د پولي تګلارې ښه عملي کول او بهر ته یې د ډالرو د قاچاق مخنیوی ښودلی.